ان بیماروں کو ان کو نظر انداز کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر 3 تاریخ کو سینٹ کے انتخابات ہو تب، اگر نہ ہوئے تو سب رابطہ رکھیں، اسی دن ہمارا احتجاجی دھرنا ہوگا جس دن وہ سینٹ کے انتخابات کا انعقاد کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ددیر اپڈیٹس گرانو کتن کو دے ٹائم کی تیمرگر کیم د تیمرگر پریس کلب نا مخې ته چې کوم غټ ګراؤنډ دی په هغه کې چې کوم ریټایرډ سرکاري ملازمین دي د هغې احتجاج روان دی، هغې هلته کې یو پنډال چې دی نو هغه سجاو کړی دی، د هغې مطالبات څه دي، هغې د ګورنمنټ نه څه مطالبې کوي، څه غواړي، دې حوالې سره د هغې سره خبرې اترې کوو، د هغې هغه احتجاج هم تاسو ته ښیو۔ ګرانو کتونکو په دې موقع باندې زما سره د محکمه پولیس نه ریټایر یو ملازم چې دی نو هغه هم په دې احتجاج کې موجود دی، هغې ته موږ په خپل لایو کوریج کې ویلکم هم وایو، د هغې نه به اول پوښتنه د هغې د تعارف په حوالې سره کوو چې د هغې تعارف څه دی او مطالبات یې څه دي، دې حوالې سره زموږ د ګران کتونکو سره هغه خپل ویوز چې دي نو هغه شیر کړي۔ زما نوم نورزاده دی، سب انسپکټر ریټایر یم په 2000 کې۔ د دې زمونږ د پنشنیرو مطالبې دي، د دې نه مخکې مونږ وزیر اعلی پرویز خټک صاحب سره د محمود خان صاحب سره میلاو شوي، د دې استادانو صدر عبدالحمید خان زمونږ سره وو، په دې کې مونږ په پنډۍ کې درنې هم کړي دي او په څه کې هم کړي دي، د دې خپل حقوق د اخیستو دپاره د پنشن د زیاتولو حکومت زمونږ سره په دې 13 کال کې هم زیاتې کړی دی چې د موجوده دغه تنخواه زیاته کړې ده، لیکن زمونږ پنشنیر یې نظر انداز کړي دي، په هغې هم زمونږ ډېر سخت خفګان دی۔ موجوده چې کوم د اوس هم دغه کېږي کوم 25% اضافه شوې ده، په هغې کې هم مونږ نظر انداز شوي یو، که هغه استادان دي که هغه هره محکمه چې ده چې د ریټایري نو ریټایر خو هغه شي چې دا خبره مخکې مونږ خپل ځان خپل وخت هر څه د حکومت لپاره وقف کړي وو، اوس چې مونږ بوډاګان شو، اوس چې مونږ د هغې نه دغه شو نو زمونږ هغه حق بیا والی کېږي، مونږ حکومت ته درخواست کوو، کړی هم هم دی ورته، دې وزیر اعلی محمود خان ته ما مطالبې ورکړي دي او هغه د هغې سره پرتې دي، په کار دا ده چې زمونږ په دغه مطالبې اوس هم غور وکړي او بیا پې هم غور وشي په دغه صوبایي سطح او په مرکز هم سطح زمونږ دغه مطالبې دي چې د پنشنیر سره د څنګه انصاف تقاضی هغه شانتې کار دې راسره وکړي۔ ډیره مننه ګرانو کتونکو، دا د پولیسو نه ریټایرډ سب انسپکټر انورزاده صاحب چې هغې هم د دې احتجاج حصه ده او په دې د احتجاج کې هغې شریک دي، نور هم د مختلفو محکمو چې کوم ریټایر ملازمین دي دا تاسو کتی شئ په ګڼ تعداد کې دلته کې ریټایر ملازمین چې دي نو هغه موجود دي، دا مناظر بالکل برای راست تاسو کتی شئ۔ ګرانو کتونکو څرنګه چې ما وی چې دلته کې د کوم چې ریټایر ملازمین دي سرکاري د هغې احتجاج جاري دی، د هغې د ضلعې په سطح باندې یو مشر چې دی نو هغه زموږ سره موجود دی، زما به هغې ته ریکویسټ چې د دوی د احتجاج څه دپاره دی، د دې مطالبې څه دي، دوی څه کول غواړي، دې حوالې سره د هغې سره خبرې اترې کوو۔ ستاسو نوم او ستاسو ذمه داري؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ستاسو شکریه ادا کوم، زما نوم عبدالخالق دورانی دی، آل پنشنرز اسوسییشن ضلع دیر پایین چیئرمین یم، او نن چې موږ د سپین ږیرو له چې کوم خپلې ځوانۍ د دې ملک په تعمیر او ترقۍ کې صرف کړي دي، د دوی سره انتهایي ظلم شوی دی، او هغه ظلم دا دی چې سرکاري ملازمینو او د پنشنرانو دپاره په دې جون بجټ کې اضافه ونه شوه، بیا سرکاري ملازمینو د تشدد احتجاج نه پس د هغوی دپاره په 25% اډهاک ریلیف اعلان وشو، حال دو چې زمونږ په دغې مظاهرو کې زمونږ پنشنرز وو، خو لیکن په مذاکراتو کې پنشنریان دا بالکل محروم پاتې شو، لہٰذا موږ په 16 تاریخ باندې د پیرا دورانی په قیادت کې د صوبې په سطح باندې د پریس کلب مخې ته پېښور احتجاج وکړو، چاہے کہ عنایت اللہ خان پارلیمان لیڈر جماعت اسلامی او ثمر بلور صاحبہ ارشد اللہ صاحب او سره زمونږ نور مشران رالل، هغه خبره هلته موږ احتجاج وکړو، د هغې نه پس موږ میټینګ هغې انعقاد وکړو، ګورنمنټ ته مې یو ایجنډا ورکړه او د چارټ آف ډیمانډ هم ورکړو، او موږ دا وغوښتل چې حکومت یې زمونږ سره خبرو ته کښېني او زمونږ پرامن خلک یو او موږ شر نه غواړو، شریعه نه یو، همیشه هم بل ته د امن دعوت ورکړی دی او زمونږ دا خبرې دي په پرامن طریقه سره جایز مطالبات زمونږ واوري۔
او که چېرې دا ونه اورلی شو نو بیا به په 28 تاریخ په ټولو صوبو کې په صوبې په ټولو اضلاعو کې دا سپین ږیري د مشران د مختلفو محکمو دا به راځي په احتجاج به کوي، پرامن احتجاج به کوي. د دې احتجاج په ذریعه باندې موږ بیا حکومت وخت ته دا وایو چې مهرباني وکړئ او زموږ سره کښېنئ. څنګه چې تاسو د ملازمین دپاره 25% د انکریز اعلان کړی دی، په دغه انکریز کې پنشنر هم شامل کړئ او د اسلام آباد هغه تحریک په دې سپین ږیرو باندې مه دوهراوئ چې ستاسو د مخې دغلته کې ناست دي دا را روان دي. لہذا موږ زه یو ځل بیا د حکومت د وخت نه مطالبه کوم که چې دوی زموږ خبره باعزت ته واوري، موږ له عزت راکړي، موږ دوی له عزت ورکوو. او زه د خپلو منتخب نمایندګانو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو د دې خلکو سره کښېنئ، د دوی دا فریاد واورئ. دا جایز دی، پے اینڈ پنشن دا لازم او ملزوم دي. او باقي چارټر اف ډیمانډ دپاره موږ مذاکراتي کمیټي جوړه کړه، دا کې زه خپله ممبر یم. موږ به ستاسو سره کښېنو او زموږ خبره واورئ او په دغه انکریز کې موږ شامل کړئ. ادروایز که تاسو نه کوئ چې په کومه ورځ د سینټ انتخابات دي په هغه ورځ باندې به ټول د صوبې سرکاري ریټایر ملازمین هلته ځي او پر امن احتجاجي درنه ورکوي تر هغې پورې تر څو پورې دغه نوټیفیکیشن دوی لپاره نه جاري شوی. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا د آل پنشنرز اسوسییشن لوردیر د ضلع او رهنما د هغې چیرمین د هغې چې کوم بل مشر دی د هغې تعارف هم ستاسو سره ږدو، د هغې کوم مطالبات دي په هغې باندې هم خبرې اترې کوو. ستاسو نوم څه دی، ستاسو ذمه داري څه ده په دې تنظیم کې او په دې اسوسییشن کې، او ستاسو څه مطالبه ده؟ زما نوم عبدالحمید دی او په دې اسوسییشن کې د ریټایر ملازمینو زه د ضلع لوی صدر یم. او زما زه خو ټول نه مخکې ستاسو د سوشل میډیا شکریا ادا کوم چې تاسو نن راغلی او موږ له کوریج راکوئ. زه ستاسو مشکور یم. تاسو ما نه تپوس وکړئ چې ستاسو څه مطالبه ده. نو زموږ دا مطالبه ده چې بله ورځ کومه پنشن کمیټي ناسته وه، هغې کوم سفارشات ورکړي دي حکومت ته، چېرې په ان سروس کسانو ته دي 25% منګه اعلان کوو د پتنخواګانو کې. نو منګه وایو چېرې پے اینډ پنشن کمیټۍ دا تاسو دا معنی موله غلطه کړې ده، دا موله نیمګړې کړې ده. دا پوره معنی وکړئ د دې لفظ د دې ټرمینالوجي د دې ټرم، چېرې دا پیم پکې وکړه پنشن هم وکړئ. زمونږ دغه مطالبه ده. په دې حالاتو حواله سره مونږ دا نننی پروګرام هم دی پر امن احتجاج دی زمونږ. او که زمونږ سره حکومت چېرته د مذاکراتو ټیبل سجاو نه کړي او مونږ ته مذاکراتو څه کښېنني د 3 تاریخه پورې، نو په 3 تاریخ اگر چې د دیو د سینټ الیکشن په 3 مارچ باندې مونږ به د پېښور اسمبلی مخ ته خپل یو پر امن احتجاج کوو او د هغې نه وروستو به مونږ به د هغې پورې ناست یو چې څو پورې مونږ په دې نوټیفیکیشن کې دیو مونږ شامل کړي نه. که نوټیفیکیشن شوی په هغې کې د کورنجنډ هم وشي، که نه شوی نو بیا دې مونږ په دې کې شامل کړه نوټیفیکیشن. دا د پاکستان او یا کال تاریخ کې چیرته داسې نه ده شوې. کله چې پے اینډ پنشن کمیټي ناسته ده د ان سروس کسانو دغه تنخواګانو کې اضافه شوې ده، هغومره اوسه د پنشنیر شوې ده. نو لہذا موږ د حکومت وخت نه زه دا تپوس کوم چې د پنشنیرز کم دغه کړی د دیو څه دغه دی، دا دیو څه نقصان د دې حکومت کړی دی، دا ولې تاسو نظر انداز کړو، دا هم نیګلیکټ کړه. ډیره مننه ګرانو کتونکو. دا د پنشنر اسوسییشن لوردیر ضلعي صدر عبدالحمید صاحب د هغې د چیرمین خبرې هم تاسو واورېدلې. تاسو کتی شئ چې دلته یو پنډال چې دی نو هغه هم سجاو شوی دی، په هغې کې د مختلفو محکمو سره ریټایر چې کوم ملازمین دي هغه تعلق لرونکي ملازمین دي، هغه هم پکې په ګڼ تعداد کې موجود دي. د دې د احتجاج چې کومه نارې دي نو دا هم تاسو کتی شئ. د دې وجې نه اوس لاندې هېډ ماسټر او پرنسپل هم شو، بلکې هغه ځای نه خالي دي د چا چې کوم ځای څوک نشته چې پروموټ کړي یا نه پروموټ کوي، هغه بېله خبره چې جنګ ته نوکري وله ورکړي. موږ ټولې ګیرې سپینې کړي دي د دې لپاره چې موږ خپل منځ خدمت وکړو او ښه په ایماندارۍ هم کړی الحمدلله. ډېر په ایماندارۍ ښه د تاسو کتی شئ د دې مشران ناست دي. منګه تم حکومت چې کوم دی د اوسه پورې دا فرق نه و کړی. دا مسلې دې له راځمه پے اینډ پنشن چې کوم دی دا چې څوک جوړوي نو دا دواړه داسې لازم دي لکه کمیس او پرتوب چې لازم دي. کمیس او پرتوب جدا جدا. ګرانو کتونکو دلته کې یو بل مشر دی، د هغې تعارف هم موږ غواړو چې وشي چې هغې د کومې محکمې نه ریټایر دي او د هغې مطالبه څه ده. حاجي تاسو معلوم شاه بادشاه دی
39 سال سره سم ایجوکیشن کړی د ایجوکیشن نه ریټایر یم او آل پنشنیرز لدیر پاین جنرال سیکرټري یم. چونکې زمونږ نننی احتجاج دی د دې لپاره چې پے اینډ پنشن کمیټي جوړه ده او پے اینډ پنشن دا ده چې ان سروس کسانو ته او پنشنیرو ته به نور کله اضافه کېده. دا ځله نوټیفیکیشن چې اوس کم کېږي نو هغه خو ان سروس کسانو ته دی خو پنشنیر کسان په هغې کې نشته. موږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې یاره دا پے اینډ پنشن کمیټي سنټر ګورنمنټ چې کوم جوړه کړې ده او د مخکې نه کوم د هغې طریقې کار دی چې پنشنیر کسان داسې دي چې دا خو بالکل د دې نور څه شته دی نه د دې اګریمنټ نشته دی هېڅ قسم نور آمدن یې نشته. حکومت وخت د مهرباني وکړي او دې لري پنشنیر کسانو کې دی هم 25% خامخا اضافه وکړي. په غفرز که ستاسو دا مطالبه منظور نشي نو بیا به تاسو څه کوئ؟ د هغې دپاره دا دی چې 1973 آیین کې دا دي چې کومه مطالبه منظور نشي یا زمونږ یو جایز حق د هغې دپاره به موږ پر امن احتجاج کوو. او څنګه چې زمونږ صوبایي کسانو مشوره موږ ته راکړې ده په 3 مارچ به د سرحدي اسمبلۍ مخې ته زمونږ احتجاجي مظاهره وي. د هغې نه وروستو چې کوم سنټر کوم کسان دي او موږ ته څه قسم چې کوم دی نو بیا حکم کوي موږ به دا احتجاجي مظاهره تر هغه پورې جاري ساتو چې حکومت وخت زمونږ د مشرانو سره خبرې وکړي او هغه مطمئن کړي. ډیره مننه ګرانو کتونکو. دا و د پنشنیر ملازمینو لوردیر جنرال سیکرټري شاه باچا صاحب چې هغې هم تاسو سره خپل ویوز چې دي نو هغه شیر کړل، خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو. یقینا خبره دا ده چې دا کم ریټایر ملازمین دي نو دوی ټول خپل ژوند د حکومت پاکستان چې کومه سروس دی کومه نوکري ده په هغې کې دي کپاو کړی دی. اوس چې دي نو دوی سپینګیري دي، دوی وایي چې زموږ د آمدن داسې خاص ذرایع نشته دی. لهذا چې د حکومت سره موږ څومره تعاون کړی دی، څومره مرستې کړي دي، دغه شان حکومت له هم پکار ده چې د یو مور په حیثیت باندې چې څنګه خپل مور چې د بچی ساتي هغه چېرته کې سختي له نه ورکوي، دغه شان موږ هم د دې خاورې بچي یو زموږ سره دي هم هغه شان انصاف وکړی شي څرنګه چې د موجوده خلکو سره چې هغه په نوکرو باندې دي هغې ته 25% اضافه شوي ده د هغې په تنخواګانو کې یا د دې چې کوم بیسک پنشن دی یا نور کوم څیزونه دي دغه شان دي. دا مطالبه بالکل برحق ده، جایز ده. د 1973 چې کوم آیین دی د هغې بالکل مطابق ټیک ده. یو بل مشر ولاړ دی د هغې نه هم تپوس کوو چې د هغې نوم څه دی او هغه د کومې محکمې سره تعلق ساتي او د هغې څه مطالبه ده. زما نوم صفر ملک دی، جوډیشل او هغه دی چې لکه تاسو څنګه ویل دا شان لکه زما د کور خلک دا توقع ساتي چې بیا لمونږ له پلار یا نیکه یا څه راوړي څه دغه به پیدا به راته راورسوي که نه. او زما څه 500 روپۍ نه چې د کور له سودا وغږم دغه وکړم دغه شان زموږ په ګورنمنټ باندې هم حق دی. ښه په ایماندارۍ ډیوټۍ نه کړي، سخت وخت کوونکي او اوس موجود چې کوم دي دا راتې دي بل دا چې موجوده کسان چې کوم دي نو مثال ورته د خپل یو ډاکټر زه مریض یم زه هېڅ کار نه شم کولی. ډاکټر راته دونه پورې ویلي چې ته به دا تړی دوه تړی پرې ټایم نه وچلوي نو هغه اوس وړم یو ځای نه بل ته نو ما ته به دا مشکل وي چې وړی خو نه شم نو څوک ګورم چې دا داسې ویسه شل روپۍ نه ده 10 روپۍ نه ده دا ویسه اول خو به سړی نه میلاوي ما ته روپۍ نشته زه څه ورکړم. ډیره مننه ګرانو کتونکو. دا په عدلیه کې ریټایر ریډر صاحب هغې هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړو، وایي چې زه د هارټ پیشنټ هم یم او کور کې مانه خلک دا توقع لري چې ماښام له به بابا کور ته څه راوړي، ماشومان مې لاس ته ګوري خو ما سره جیب کې څه نه وي نو هغې له به زه څه ویسم. یقینا چې د دوی دا فریاد زمونږ چې کوم اعلی چارواکي دي نو هغې ته زمونږ ریکویسټ دی چې د دې سپینو ګیرو الله تعالی وایي چې مالت حیا راځي نو حکومت له پکار ده چې د دوی کوم مطالبات دي جایز مطالبات دي په هغې باندې اثر نه غور وکړي او د دوی چې کوم مطالبات دي دا منظور کړي. ګرانو کتونکو دا مناظر تاسو کتی شئ دا د آل ریټایر ملازمین چې د مختلفو محکمو سره تعلق لري د لوردیر هغې پنډال سجاو شوی دی، وخت په وخت په هغې کې اضافه کېږي، خلک هغې طرف ته را روان دي. ډیره مننه ګرانو کتونکو. ګرانو کتونکو د آل ریټایر ملازمین چې کوم لوردیر اسوسییشن دی د هغې یو بل مشر چې دی هغه هم زموږ سره موجود دی، هغې ته به موږ ریکویسټ کوو چې د هغې کوم مطالبات دي هغې حوالې سره زموږ د ګرانو کتونکو سره خپل ویو شیر کړي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پاکستان په تاریخ کې دا اولنی ځل دی چې ریټایر کسان د خپلو مطالباتو لپاره میدان ته دې نه مخکې چې کله سابقه حکومتونه څومره په 73 سال کې چې کله هغوی تنخواګانې زیاتې کړي دي نو هغه د عام ملازمینو سره د پنشن دپاره سره چې عام کومه پیسې باندې زیاتې کړي نو ریټایر کسانو هم زیاتې کړي دي
دا ولنې ځل چې په دې ټي حکومتو د موجوده حکومتو هغه ریټایر کسان په دې باندې مجبور کړه چې هغوی سړکونو ته راوځي او مظاهرې وکړي. حالانکې دې حکومت ته دا وره چې موږ مشرانو خلکو ته او ریټایر کسانو ته او بزرګ شهریانو ته سهولتونه ورکوو او د هغې په ځای باندې د سهولیاتو په ځای باندې هغوی په میدان کې راویسته او په سړکونو باندې مجبوره کړې په سړکونو باندې خپل مطالبات کوي. زموږ مطالبات دا دي چې کومه 25% موجوده وخت کې چې دوی کومه عام ملازمینو ته کومه رعایت ورکړی دی، کومه ریلیف ورکړی دی چې هغه موږ ته میلاو شي، حالانکې پکار چې موږ زیات میلاو شي ځکه چې زموږ بیمارۍ دي، مختلف بیمارانې په دې وخت کې او خو دغه موږ نه وایو 25% چې هغو ته کومه ریلیف ورکړی دی نو کم از کم چې هغه موږ ته میلاو شي. زموږ د هغې علاوه نور مطالبات دي د ریټایر ملازمینو چې کومه بچي دي د هغوی دپاره کوټې وې پخوا نه موږ ته کوټې راکولې، هغه دې حکومتونو ختمې کړي. نور سهولیات هغه دغه شوي دي. زموږ د بیلو فرد که څه دغه شوی دی ګریجویټي هغه دغه صورتحال دی. انشورنس چې کومه دی هغه ملازمینو ته نه میلاوېږي په ټایم باندې، حالانکې دا حکومتونه چې موږ فیصلې کړي چې موږ انشورنس چې کومه دی هغوی تمام ملازمینو ته ورکوو، لیکن اوس پورې هغوی په دې موضوع باندې څه ونه کړه. ډېر مطالبات دي زموږ، ډېر مسایل دي چې هغې وختاً په وختاً باندې زموږ مشران موږ خلکو ته پیش کوو. خو غټه مسله په دې وخت کې زموږ دا برنینګ کیس چې دی هغه دا دی چې 25% چې دوی کومه نورو ملازمینو ته ورکړی چې هغه موږ راکړو. که دا ونه شي نو زما په خیال سره چې په دې ملک کې ډېر زیات ریټایر کسان دي هغه په دې باندې مجبور شي چې هغه به په 3 تاریخ باندې به هغوی د اسمبلۍ مخې ته چې کله د سینټ دغه کېږي د انتخابات کېږي نو موږ په دې باندې مجبور شو چې موږ هلته لاړ شو، په هغه روډ بلاک کړو، په هغه سړکونو باندې سملو او د خپل مطالباتو لپاره. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا یو بل مشر و د آل ریټایر ملازمینو چې کوم اسوسییشن دی لوړ دیر د هغې رهنما و. ډېره مننه.